دا غي نه پس په انسان باندې بیا حق رونو دا د مور او د پلار دی مور او پلار چې دا د یو انسان نه انسان به د کم دی نه دا پیدا شي مور او پلار الله ډیر لوی حق ورکړی دی که یو انسان لګي شي او خپل زوی مړ که الله دې د داسې حالت نو ساتي نو د دې پلار نه شریعت و قصاص بنالی حالان کې چې د بړ مړ کنو پای کې به ته وجل کېږي د زوی چې د مړ کنو ګناهګار وي خو قصاص در باندې قصاص به در نه نالي دا ولې د پلار حق زیاتی ګناه په خپل ځای باندې نو د مور او پلار حق دا په بچو باندې نو دا زیات دی د ماشوم ته وګوره دا دونه رکوټې قطره او دا دونه رکوټې ماشوم چې هغه خپل او د سماتې ځای ته نشي رسولی هغه په خپله باندې شي خولې ته نشي اوچتولی هغه په خپله باندې ځان نشي پاکولی هغه په خپله باندې په ډډه باندې نشي اوړېدی د دې خدمت څوک کوي دا مور کوي او دا پلار کوي او بیا د مور حق دا د پلار په نسبت په بچی باندې دا درې چنده دی رسول الله مبارک نه تپوسو شو نو پاک پیغمبر مبارک د مور حق بیان کړ چا سره احسان کوم وته یومک د الله رسول بیا چا سره احسان کوم وی امک بیا چا سره کوم امک وی بیا چا سره کوم وی ثم اباک نو پسلورم زل باندې رب العالمین پلار ذکر کړی دی نو د مور د حق دا د پلار په نسبت باندې دا درې چنده دی یرونو لږ غونته سوچو کا یو خېټه پورې انسان لا یو سیر کاڼي وتړه وې زدا بغون شواروز ګرځي چې دی یو ګرځي د جیب کې ولا دی ځکه د بنین د جیب کې ولا یو سیر کاڼي ورواچوا وې دا بغون ګرځي ټول ورو چې دی یو ګرځي دا ماشوم بچی نه خمیاشت مور په خېټه باندې ګرځولې دی خو داسم نه د چې کټ کې ور سره ملاسته ده نه جامې انځلې دي کټوی یې پخ کړې ده ځای جارو کړی دی د خاون خدمت یې کړی دی د نورو بچو خدمت یې کړی دی نو څومره موده نښه میاشتې بچې په خېټه باندې ګرځوه او بیا چې کله دا بچی رونو پیدا کېږي نو په دغې وخت کې د مور د سر خطرئ پلار یو عالم لمزي دعا کوه کور والا می بیمار دی چې الله می کور والا له خیر ورکی الله می کور والا جوړه کی مور سره هم سودی چې الله لور می دا جوړه کی دغه وخت کې د انسان د سر خطرې منګولی دل پر معاشره کې ډیر کرت یو بچی خو پیدا شي او پیدایش کې مور مړ شو مورم پکې لاړه یو سړی واده کړو نو چې دا واده تقریبا دا سیتنه همیاشتې کال پوره شو نو د سړک په غاړه باندې ډیر زیات پریشان او خپه ناست یو مرګره په تیرېده وروره دا ولې دومره پریشان او خپه زمړ خپل کار کاوه نه ولې دومره پریشان او خپه وی پریشان بنیم چې یا بدری شو درې او یا بدوجری شو یا بر الله بچی را کینو د دونه بدری شو او که خزه مې مړه شوه نو بیا کور کې څه کوم په پردی حجره کې بناستم پردی حجره به جاري کوم نو وی خپه بنیم چې یا بدری شو یا بدوجری شو نو کدا د خزه د تلو او د مور په ماشوم پیدا کېدو کې د مور د سر یاره ده څومره تکلیف باندې رونو د ماشوم پیدا کېږي د دینه زنانه خبر دي د مرګ سخته پاغې باندې تیره شوه دا پاغې باندې بیا له سخته او بیا د هغې نه پس لږ غونتې سوچ وکړه دا ماشوم چې کله پیدا شي پاغې د مرګ سخته تیره شوه خو چې کله بچی ورته غېږ ته رانږدې کړي هغه تکلیف د مور بیا هېر دی هغه تکلیف بیر دی بیا ځان له سینې پسې هغه بچی را نږدې کړي هر وخت دا بچی د اړه پورې نیولي ځان ته د اړه ته نږدې کړي مور په هغې باندې دا خوشحاله ده دغه ماشوم بچی او هغه دردمنه مور چې څلوېښت ورځې کې په هغې باندې په څلوېښتۍ کې تقریبا څلوېښت ورځې کم و زیات دا د هغې هغه څلوېښتي ده په هغې څلوېښتۍ کې الله ورته وایي روژه خیر دې مه نیسه بل وخت کې به ونیسې مونځ پکې مه کوه په هغې څلوېښتۍ کې په هغې باندې مونځ نشته
خیر دی منځ مکوا روجه پکې منیسا الله په خپل حق کې دومره نرمي کوي روجه منیسا د روجې به بیا قضا راوړي منځ پکې مکوا په دولې په هغې باندې تکلیف تیر شو په هغې باندې سخته راله الله ورسره په خپل حق کې نرمي کوي او په دغې سخته کې هم د بچي خدمت کوي هغې څلوېښتۍ کې هم دا د بچي خدمت کوي که سخته پې نه وه نو روجه به یې پکې نه وه که سخته پکې نه وه مونځ به یې پکې کو او بیا هم پکې د خپل بچي خدمت پکې کوي دا ماشوم بچی رونو دا د شپې څو ځله اوږې کېږي ځکه تاسو ته پته ده دا پې دا زر ازمېږي دود هضم دي زر ازمېږي نو ماشوم به موړ کې ګینټه به تېره نه چې بیا به یې خوله روانه کړې وی وی به کوي بیا به یې ګینټه تېره کړې نه چې بیا به یې خوله چینګه کړې وی وی به کوي چغې به وایي سات په سات سی به راپاسه او که یو سړی درته ووایي چېره راشه دغه ځای کې د ماشوم ډک او ماتې کړی دی او زه دلې د 500,000 لوټ در کوم او لږې ګوتې پکې ووه وایي زه به درله 10,000 درکړم ته پکې وه زما څه کار دی چې غلو کې ګوتې وم زه به په دې ډوډۍ هم خورم ګوتې به هم پکې وم هغه ماشوم د مور هغه د بچي هغه دسماتې په خپلو لاسو باندې په یو لوټه باندې اوبه اچوه او بل لاس په هغې باندې راکاږه د بچي د غلو نه وله کرکه ورنله د هغه د ډک او د سماتې د هغې ځای نه ولرونو کرکه ورنرله دقه شانتې هغه ماشوم هغې په دې خپو باندې کېنولې د هغه پاکوه او چې کله متیازي وکړي په هغې سات ورته صاحب روڼې ورته بدل کړه دا تکلیف چا برداشت کړ دا مور برداشت کړ او بیا چې دا بچی سملولی دی نا خو ماشوم دی پیس کی نو سات په سات متیازې کوه یو روڼې کپړه ورته بدله که بله ورته بدله که نو چې هغه تولیم لمده شي دی خوا تولیم لمده شوه نو مور څه چلو کې هغه بچی پوج ځای باندې سملی په بلا دی ولګي په دې لون ځای باندې به موږ سملو څوک به سملی د متیازو په تولې بچی اوج ځای ته واړو او د متیازو په تیلې باندې هغه مور سملاسته نو چې دی خوا هغه کټ کې پټټی کې ملاسته ده نو زه دا که د هغې روڼۍ نه متیازو بوی د هغې تولې نه د متیازو بوی نو چې د سر د هغې بلستن ته ورتاک او نو هغې کې به د متیازو بینی هغه د هغې ټټۍ کې د ماشوم سره دغه شانتي وده ده څومره تکلیف یې د مور صاحبه د دې بچي دپاره برداشت کړي لږ لږ شی دا وله په خولې کې دا ورکوه چې لږ راغټ شي هله سیریلیک وله راوړه دا وله راوړه او دا وله راوړه نو د مور د بچي سرونو دا بیغ بنیاد ووت